چې اواز واورم د خپلې ابۍ د دنیا ټول کارونه شاته کړمه ډېر ښه خو که په دې مړ شومه نو نه یمه مړ که په دې مړ شومه نو نه یمه مړ سپینې خبرې به دنیا ته کړمه ډېر ښه مخکې شعر دی دا یو عادت زما بیخي ښه نه دی دا یو عادت زما بیخي ښه نه دی د نن کارونه چې سبا ته کړمه ډېر ښه ډېره مننه مخکې شعر دی ستا د سفر کیسه چې واورم اشنا ستا د سفر کیسه چې واورم اشنا لاسونه پورته زر دعا ته کړمه ډېر ښه یار مقطع یې رو چې زما به زړه هله ټکور ومومي زما به زړه هله ټکور ومومي فدا چې خوله د ټوپک ماته کړمه ډېر ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مینه محبتونه او ښه ساعتونه مې ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې زمونږ خصوصي کوشش دا وي چې مونږ د خیبر پښتونخوا د هغه زلمو لیکوالانو سره کینو چا چې د پښتو ژبې او ادب دپاره کار کړی دی زیار کړی دی شاعري کوي خو دغه ملګري څوک پېژني نه هم په دغه لړ کې مونږ نن بیسې بابا شلوبر باړه ته راغلي یو د حمزه بابا د خاطر افریدي د خیبر افریدي په ځمکه یو همدلته د دې سیمې زلمی لیکوال چې ډېر ښه شعر لیکي ښاغلی ساجد فدا افریدی صاحب اوسیږي دلته ژوند کوي ساجد فدا افریدي صاحب سره د هغې په ژوند او فن او شاعرۍ یو څو خبرې کوو او بیا به ترې کلامونه هم اورو فدا صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه ویم ډېره زیاته مننه د وخت راکولو په دغه لنډ تنګ وخت کې موږ وخت راکړه ډېره زیاته مننه د غزلزار پروګرام ډېره زیاته مننه فدا صاحب زمونږ دغه ملګرو سره که تاسو لږ ځان په مختصرو ټکو کې معرفي کو خوشحاله به شو د مو نومه ساجد دو د ادبي نومه مې فدا افریدی رو د بوړې سره تعلق ساتم شلوبار کې پاتې کېږو او د حمزه ادبي لښکر د بان سره تړلی یو داسې څه خوست توګه باندې هم شاعري نه ده کړې خو بیا هم تاسو یو ځلې بیا هم ډېره مننه چې موږ دغو موتو ګړو اشعارو له هم دومره موقع ورکړه صحیح ده فدا صاحب څومره وخت کېږي چې تاسو ادب ته رالی شعر لیکئ د شاعرۍ ابتدایي آغاز کله شوی تقریبا 2013 نه مو غزل شروع کړی دی د ډېرو خو شاعرانو ملګرو کلامونه د ډېر وخت نه اورم د شاعرۍ سره مې د ډېر وخت نه لګاو دی خو خوست شروعات مې د 2013 نه کړی دی صحیح ده په دې دومره شپږ اته کالو کې ساجد فدا صاحب څه صنفونه چیړلي دي څومره کار یې کړی تقریبا 15 پورې غزلیات مې لیکلي دي همدغه شانتې لږ ډېر کور مې په نثر کې هم کړی دی 2-3 افسانې مې لیکلي دي لږ ډېر مضامین کالمونه مې لیکلي دي یو 4-5 پورې نظمونه مې هم لیکلي دي خو داسې عام مطلب غاټو مشاعرو لا نه یم تللی داسې خوصو اجلاسونو کې مې شرکت نه راکړی بهرحال بیا هم په شعر او ادب سره مینه ساتم زه په خپله د شعر او ادب یو هغه یم میان یم تعلیم حوالې سره هم لږ معلومات ملګرو له ورکړه او کومه غونډو کې د ناستې کېږي هغه هم ورته ووایه د تعلیم مې د مو بی ایس سی مې کړی ورو سره مې د هیل ډپلوما کړی ورو اوس مې انشاءالله چې د ایم ساینسز نه ماسټر شروع کېږي په حمزه ادبي لښکر بڼ کې نوسته پوسته کوو اوس سره د اقبال پښتو ادبي ټولنې سرپرست اعلی هم یم صحیح ده ډېره زیاته ښه ده کوم شخصیت دی چې د هغې سره ستا ناستې کېږي د هغې نه تا شعر زده کړی ژوند دې زده کړی د ادبي استاد د مو فراق افریدی صاحب دی ډېر زیات تی متاثره یم د هغه شاعري مې ډېره زیاته لوستې هم دو هغه مې ادبي استاد هم دی نور چې څومره ښه شاعرون دي ټول خپل استادان ګڼم صحیح ده زمونږ ملګري د شعر د غزل د نظم سره ډېره زیاته مینه کوي او هغوی به غواړي چې څه ورته ډالۍ کوي نو څه موله راوړي ویل نه غزل یو غزل به وی مطلع یې څه داسې راوړي چې ولې یې نه اورې زه تا ته کړمه ولې یې نه اورې زه تا ته کړمه ټپه د مینې به بل چا ته کړمه ډېر ښه چې اواز واورمه د خپلې ابۍ چې اواز واورمه د خپلې ابۍ د دنیا ټول کارونه شاته کړمه ډېر ښه یار بیا ډېر مننه چې اواز واورمه د خپلې ابۍ د دنیا ټول کارونه شاته کړمه ډېر ښه خو که په دې مړ شومه نو نه یمه مړ
که په دې مړ شومه نو نه یم مړ سپینې خبرې به دنیا ته کړمه. ډېر ښه. مخکې شعر دی. دا یو عادت زما بیخي ښه نه دی. دا یو عادت زما بیخي ښه نه دی. د نن کارونه چې سبا ته کړمه. ډېر ښه. ډېره مننه. مخکې شعر دی. ستا د سفر کیسه چې واورم اشنا، ستا د سفر کیسه چې واورم اشنا، لاسونه پورته زر دعا ته کړمه. ډېر ښه یار. مقطع یې رو چې زما به زړه هله ټکور ومومي، زما به زړه هله ټکور ومومي، فدا چې خوله د ټوپک ماته کړمه. ډېر ښه یار. الله دې وکړي چې دغه د ټوپک خوله ماته شي، په اخره کې بل کلام ډېره مننه. په سرو لمبو کې مې ژوندون کړی دی، په سرو لمبو کې مې ژوندون کړی دی، ګل یم ازغو کې مې ژوندون کړی دی. ډېر ښه. چې درشم بیا درنه واپس راشمه، چې درشم سلیمان صاحب بیا درنه واپس راشمه، پتلو راتلو کې مې ژوندون کړی دی. ډېر ښه یار. بیا ووایه دا. ډېره مننه. چې درشم بیا درنه واپس راشمه، پتلو راتلو کې مې ژوندون کړی دی. دلته کې عشق دی تر کتابه محدود، دلته کې عشق دی تر کتابه محدود، سب په تیارو کې مې ژوندون کړی دی. ډېر ښه یار. ډېره مننه. ډک د غیرت په پښتو کلک پښتانه، ډک د غیرت په پښتو کلک پښتانه، په اپریدو کې مې ژوندون کړی دی. ډېر ښه یار. د پښتنو ټول روایات مې زده دي، د پښتنو ټول روایات مې زده دي، ګوره حجرو کې مې ژوندون کړی دی. ډېر ښه. او مخکې شعر دی. مقطع یې روي چې فدا زړګی سینه کې غټ ساتمه، چې لوړ غرو کې مې ژوندون کړی دی. ډېر ښه. نور به څه مسافرو ته پکې څه ډالۍ کا خاجي دا یو کلام خوش کر مسافرو لا ډالۍ. ستا انتظار کې مې غرمې ووتې، ستا انتظار کې مې غرمې ووتې، کمې وعدې د ستا پخې ووتې. ډېر ښه یار. او تا خو ویل در بشم سپرلي کې اشنا، تا خو ویل در بشم سپرلي کې اشنا، دغه دې ورځې د ګرمۍ ووتې. ډېر ښه یار. ډېره مننه. مخکې شعر دی. اوس به که خیر وي راحتونه راشي، اوس به که خیر وي راحتونه راشي، شکر دې سختې ورځې شپې ووتې. ډېر ښه یار. مننه. څنګ چې رقیب له ور تر غاړه وتې، څنګ چې رقیب له ور تر غاړه وتې، زما ګوګل نسرې لمبې ووتې. ډېر ښه. ډېره مننه. مقطع یې روي چې په فدا باندې ظاهره نه یې، چې په فدا باندې ظاهره نه یې، ولې د چغې بیا له خولې ووتې. ډېر ښه. یو کلام به بل اورو او بیا ډېره زیاته مننه. د ستا په مینه کې مجنون شوم زه مجنون نه یمه، ته چې پښتون کوې زه به پښتون نه یمه. ډېر ښه یار. څه غریبي د څه حالاتو په دار کړی یمه، څه غریبي د څه حالاتو په دار کړی یمه، ګنې دا نه ده چې خفه ستا په بېلتون نه یمه. ډېر ښه یار. ډېره مننه. اشنا ودمې کړه چې زړه زما ټکور واخلي لږ، اشنا ودمې کړه چې زړه زما ټکور واخلي لږ، مودې شوې تېرې چې وده ستا په زنګون نه یمه. ډېر ښه یار. زما د نوي سباون قاتلان ډېر ګرځېږي، زما د نوي سباون قاتلان ډېر ګرځېږي، خو زه قاتل ګوره د چا د سباون نه یمه. ډېر ښه دی. مننه. مینه چې نه وي ژوند به نه وي، مینه ژوند دی ګوره، مینه چې نه وي ژوند به نه وي، مینه ژوند دی ګوره، مینه کوم خو زه لا بیا هم په سکون نه یمه. ډېر ښه. ډېره مننه. زامن غواړم تا من راکولی نه شي، زامن غواړم تا من راکولی نه شي، چې امن راولې خلاف ستا د بدلون نه یمه. ډېر ښه یار. ډېره مننه. مقطع یې عرض دوی چې کوي د شانه ګزارونه رقیبان ما پسې، کوي د شانه ګزارونه رقیبان ما پسې، خو زه فدا یم روان حصار د یون نه یمه. ډېره زیاته مننه. اخره کې څه خبره دي په زړه زمونږ ولس ته وکړي. ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا یې تاسې زه به دا پیغام ورکړم چې مینه وپاشو، مینه وکړو، کلام روچات کو، په د کتاب سره مینه وکړو، د نفرت نه نفرت وکړو، د مینې سره مینه وکړو. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه. قدرمنو، دا د باړه د سیمې ښاغلی پیدا صاحب چې تاسو موږ سره واورېدو. ډېره ښکلې شاعري وه، زلمي لیکوالان دي، موږ به دې زلمو له
حوصله ورکو ډاډ به ورکو نو دوی به مخ په وړاندې باندې ځي. زما سره پیدا صاحب هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه د باد بریالي اوسئ. خدای په امان.